چې د کلام شریف شروع کیږي نو شروع د کلام شریف په تعوذ او استعاذه او اعوذ بالله باندې پکار وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ صيغه واحد متکلم ده چې اصل د دې اعوذ جوړیږي په وزن د اقتلو باندې. زمره دیوو نقل شوی د عین لره اعوذ لستل کیږي تخفیفا په معنا د استعصم و اجیرو باندې پناه غواړم. بالله من الشیطان الرجیم د الله په ذات باندې د شیطان رټلی شوی. شیطان یا د شطنه یشتنونه په معنا د بعد باندې چې وزن فعال واخیستلی شي. عربان وایي هذا بئر شطن ای قعر، دغه کوی دی شطن دی، د دې هغه جوړوالی ډېر بعید دی. نو که شیطان وزن فعال شي د شطنه یشتنونه په معنا د بعد باندې، نو شیطان تم شیطان ځکه وایي چې بعید من رحمت الله دی. او یا دا وزن فعلان دی د شاته یشیتونه په معنا د هلاکت باندې، دا هم هلاک شوی دی. ذل هلاکت دی پخپله او مهلک للغیر دی، غیر له هلاکت کندې ته غورځوي. من الشیطان الرجیم. رجیم فاعل وزن دی په معنا د مفعول باندې، رجیم بمعنى المرجوم په معنا باندې چې دی مرمی بواسطه الملائک دی من السماء الى الارض، د اسمان نظمکی ته غورځولی شوی او ویشتلی شوی دی. او یا رجیم وزن فاعل دی په معنا د رټلی شوي باندې، او یا رجیم فاعل وزن دی بمعنى الراجم فاعل کا لانه يرجم غیره بالاغواء، دیره پورته کیږي غیر په اغوا او سرکشۍ باندې ولي. نو پناه غواړم په الله باندې شیطان نه چې فعال وزن د شطنه یشتنونه بمعنى البعد دی، یا فعلان وزن د شاته یشیتونه بمعنى الهلاک دی، او رجیم فعیل وزن بمعنى المفعول دی مرجوم دی. او یا رجیم مبنی للفاعل بمعنى الراجم دی لانه يرجم غیره بالاغواء، دا غیر په اغوا باندې ولي. کلام شریف دا آغاز او د شروع نه وړاندې شروع په استعاذې باندې کولی شي. د هغې لویه وجه دا ده چې شروع په استعاذه باندې د دې وجې نه کلم چې سړی بادشاه د بادشاهانو ته داخلیږي نو لابوزي د استئذان او د قرع الباب نه. یو بادشاه سرمایدار او غټ سړي ته چې سړی ورځي اجازت او ټکول د ورځي ضروري دي. دا شان کلام د باری تعالی یو لوی کلام دی، کله چې خلق پدې کې وردن نکېږي نو لابودی د استئذان نه او د قرع الباب نه گویا کې استعاذه او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لستل دا د کلام الله شریف د دروازې ټکول دي او اجازت غوښتل دي چې زما هغه زبان چې په دروغ باندې مردارو، په غیبت باندې مردارو، په نور بیکاره خبرو فضولیات او چټیاتو باندې مردارو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره پاکوم او په کلام شریف کې وردن نکېږم. د استئذان او قرع الباب دی. دا خبره چې اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم ویل کیږي. حال دا دی چې قرآن کریم امر په دې باندې کوي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نو پکار دار درایتن چې مونږ او تاسو د اعوذ په ځای باندې وایو استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. امر شوه دی په فاستعذ باندې، نو جواب او امتثال د امر بس شوی استعیذو بوي نه اعوذ. نو جواب د اعتراض نه دادی چې درایتن اجتهادا او عقلا فکاردار چې مونږ شروع په استعیذو باندې وکړو، لیکن مونږ استعیذو متروک کو شروع مو په اعوذ باندې وکړه. وجد اگر ک درایتن عقلا اجتهادا دا امتثال ظاهرا نخ کاریږي، لیکن معنونن د روایات په لفظ د اعوذ باندې کثیر دی، او کله چې د درایت د روایت سره تعارض راشي نو روایات او مرویات دا مقدم دي په درایاتو باندې. عقل او د نقل چې تعارض راشي نو مسله عقلیه باندې مسله نقلیه مقدمه وي. نو چون کې په احادیثو کې لفظ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راغلی دی، نو مونږ او تاسو هم ځکه امتثال د لفظ د فاستعذ کو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره. او دا چې صيغه د متکلم راوړه اعوذ سره د پاره تفاول په وقوع باندې پناه غواړم په الله باندې شیطان رټلی شوی. گویا کی بنده عاصی الہ تداخائی چې زه مجرم بنده د مشکلاتو په ټیم کې استعاذہ پتا باندې غواړم، تاغسو کې چې وفا په عهد باندې په طریقې دایمه سره کې اوفی بعهدی اوفی بعهدکم، چې ما وفا په عهد ستا باندې وکړه، الہ زستانه هم وفا په عهد باندې غواړم، ما ته هم عصمت د شیطان رټلی شوی نه راکا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مسئلہ اختلافیہ بین المذاہب په اعوذ کې غداده او په استعاذہ کې عند الاحناف والجماهیر. کله چې قرآن کریم باندې شروع کیږي د شروعنا اولا استعاذہ لستل چې کم دی اعوذ بالله لستل ضروری دی. او په یو قول د امام شافعی رحمه الله باندې کله چې تلاوت خلاص شي د تلاوت نه بعد استعاذہ لستل پکار دی. دا مسئله اختلافیه ده بین الائمه. جمهور په دې قائل دي چې استعاذہ مقدمه نه په تلاوت باندې. امام شافعی رحمه الله په قائل دي چې استعاذہ مؤخره من التلاوت. دلیل د امام شافعی رحمه الله په دې مسله کې دای کریمه ده چې اذا قرأتم القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کلمو چې قرآن کریم تلاوت وکا فاستعذ نو بیا په الله باندې د شیطان رټلی شوین. او جواب د استدلال د امام شافعی رحمه الله نه بداوی چې په لسان عربی کې خاصتا په کتاب الله کې ذکر د اراده ورستو د اذانا دا مترد قیاس دی. نو اذا قرأتم القرآن په تاویل د اذا اردتم قراءة القرآن سره دی. تاسو چې د قرآن کریم د تلاوت اراده وکړه فاستعذ بالله نو به استعاذہ غواړئ. دا وجه ده تاسو په کتاب کافیه کې جامی کې وغیرہ نورو کې زې په زبانی اعتراضات راځي چې ترتب د جزا په شرط نشته ده. نو حال تسکه ورستو د اذا شرطین اراده مقدره د پاره دي چې ترتب د جزا په باندې صحیح شي. نو استعاذہ بالله دا د قرات د قرآن نه بعد کې نه د چې ترتب راشي. نو ظاهرا دلتا فاستعذ چې جزا ده مترتبه علی الشرط نه ده، ول استعاذہ مقدمه په قرات باندې ده. او چې کله د اذان ما بعدو کې مونږ د اراده مقدمه اذا اردتم قراءة القرآن موکا نو دلته ترتب د جزا په وشا چې استعاذہ دا په اراده باندې مترتبه ده، اراده په مقدمه. او عین قرات باندې استعاذہ مقدمه ده. لکه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اذا اردتم القيام الى الصلاه قيام الى الصلاه اراده مو چوکرن فاغسلوا وجوهكم. او که نفس قيام الى الصلاه بعینه حقیقتا مراد شي اراده مقدره نشي نو قیام الصلاه خلق
فاغسلوا مامور ته باندې امر ناراضي بلکې په وخت د قیام الصلات کې وربک فکبر باندې عمل پکار دی تکبیر تحریمه لستل پکار دی البته ذکر د اراده چې مقدر شي نو بیا ور باندې ترتب د جزاء صحیح کیږي بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق لفظی د بسم الله باب تمام کې دا باب عامه دا بعض جمهور علما ویل الاستعانت والسببیت او کم نحوین وای چې دال للساق دا شرح میات عامل کې بتا سو د باش پارس ذکر نو ابتدئ باستعانت اسم الله وابتدئ بسبب اسم الله او کچرته بال للساق شي نو تعلق د جاری مجرور تر ملصقان ورکول شي نو دا باندې ګرځيږي د ضمیر د فاعل د ابتدئونا ابتدئ شروعکم فعلکون زما کې چې ملصقم تر اسم د الله چې رحمان او رحیم بسم الله الرحمن الرحیم اسم پدې کې تاسو هدایت نحو وغیرہ ټولو کې اختلاف بین نحوی بین الکوفیین والبصریین هغه پیژندل دي رائے د بصریینو چې اسم دا ناقص واوی دی ماخوذ د سمون نه دی په معنا د علوی باندې چې دا هم عالی دی په خوینو باندې چې فعل حرف دی ځکه انفرادن ددنا کلام جوړې دی شي د فعل حرف نه انفرادن کلام نشي جوړې او دا هغه واو نه په بدل کې حمزه په سر کې راولل شوی دا اسمن ته جوړ شوی دلیل په دې خبره باندې چې دا ناقص دي څلور دلایل دي یو دا چې ماضی د دې پیا باندې راځي چې سماده ناقص دي ثانی اندا چې مضارع د دې په یسمی باندې راځي هغه هم ناقص دي ثالثاً جمع اسمان باندې راځي چې دا هغه د جمع په صورت کې دا ناقص ناغه په بدل کې حمزه راځي او الف راځي او راځي تصغیر د دې چې رد شي اصل تکین سمیون راځي په ناقص یا سره نو سما یسما اسماء او سمیون دا څلور واړه تصغیرات د دې او تصریفات د دې دلیل د دې خبره ده چې دا اسم د ناقصونه ده کچر تپرای د کوفینو باندې وې دا د وسمن مثال نه وې نو پکار دار چې ماضی د دې وسمر راغلي مضارع او سمور راغلي جمع او سام راغلي تصغیر وسیم راغلي ولا فلا نه ماضی سماده نه مضارع سمیره نه ماضی چې کم ده وسمره نه مضارع او سمو ده او نه تصغیر او سام نه تصغیر وسیم ده او نه جمع او سام ده فلا نو داسې هم نه ده چې دا د مثال نشي بلکې د ناقصونه ده پرای راجحه باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا خبره چې اسمن کما حمزه ده کله چې اسم مضاف شي لفظ د الله لرا نو په لفظ کې تینا هغه حمزه ساقطی لویا وجه د کثرت استعمال چونکه استعمال د لفظ د اسم چې مضاف او عقل لفظ د الله لره کثیر دی نو کله چې په دغه اسمو باندې با جاره داخله شي او مضاف شي لفظ د الله لره فقط نو خطن تلفظا د دینه بغا حمزه چې کم ده ساقطیږي د وجه کثرت استعمال دا تخصیص د لفظ د الله دی او تخصیص د حرف جر دی کچرته ته په اسم باندې د با په ځای باندې لام داخل کې نو بیا خطن او تلفظا نشي کولای چې د دینه حمزه ساقط شي البته حمزه په درس ساقطیږي په تلفظ او په لفظ کې بینه ساقطه لکه توای لاسم الله وقع عظیم فی قلوب المؤمنین لاسم الله وقع عظیم فی قلوب المؤمنین
نو دلته چې پدې دا اسم دی مضاف الله ته هم کا خو داخل دی ور باندې با نه کا بلکې لام دی نو دغه حمزه به ساقطیږي نه تلفظا به موای او کتابتا به موای البته اختصارا لاسم الله ویل شي خو خطن به نه ساقطه او دا خصوصیت د لفظ د الله دی چې اسم مضاف شي چرته مضاف بل اسم د الله ته شي بیا هم پدې کې حمزه نه ساقطيږي بسم ربک اقرا باسم ربک ندلتا اسم مضاف دی رب لرا د دې استعمال کا کثرت استعمال اسم الله نه دی نو فلهذا پاغذ کې هم حمزه نشي ساقطه دی بسم الرحمن بسم الرب بسم وغیرہ باقی اسماء الله تعالی چاغه ته اسم مضاف شي او با جاره په داخله شي حمزه نشي ساقطه ولې نو اکثر مفسرین وجر سقوط د حمزه کثرت استعمال وای چې کله په حرف جر داخل شي با او کله مضاف شي لفظ د الله لرا فقط د استعمال کثیر او بعض نحات وای وجد سقوط د حمزه په بسم الله کې غدادا چې په اسم کې مختلف لغات دي په لفظ د اسم کې مختلف لغات دي یو لفظ ورنا اسمون دی دویم لفظ اسمون دی پلام دریم سیمون دی سلورم سمون دی په ضمیر سین باندې او پنځم لغت په اسم کې د سما دی په وزن د دوحا باندې نو جعل په اسم کې پنځه لغات او نو بسم کې چې کوم حمزه ساقطه شوی دا وای دا هغه لغت د اسمون او اسمون نه دی بلکې دا لغت د سیمون او سمون دی چې بدون الحمزه دی نو حمزه د سر نه ورکیشته نه دی خدا قول مرجوح دی ځکه لغت د اسمون چې کوم دی معروف او مشهور دی په دغه ماده کې بسم الله الرحمن الرحیم الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع العيوب والنقصانات دا غزات د پاره چې واجب الوجود دی تمام صفات کمالیه ولر جامع دی او تمام عیوب و نقصاناتونه پاک ذات دی داغه د پاره د اسم عالمی شخصي ګرځیدل دي او اصل د دې الاله دی حرکت د حمزه ثانیه نقل شوی دی لام اول لرا حمزه ساقطه شوی ثم اسکنت بیدالام ساکن ګرځول شوی دی او لام په لام کې مدغم کړی شوی دی الله ویل کی او دا الله چې د الہ نواخلی عند جمهور اللغات دا حمزه د اصل باب نه ده دا الہ یالهونا فهو الہ او دا الہ مصدر مبنی للمفعول په معنا د مألوه او معبود باندې الوهیت په معنا د عبادت ده او مألوه په معنا د معبود باندې او بعض اهل لغه وایي چې حمزه د الہ چې کم ده بدل د واو نه راغلی ده اصل د دې ولایت په معنا د حیرت او تحیر باندې او الله تعالی ذکر وایي لانه تتحیر الیه القلوب وتتوله دې د الله ذات ته زړونه او عقل انسانانو په حیرت کې پریوزي د معرفت د کنه د ذات د باری تعالی الرحمن الرحیم هغه چې عام ربان دی پابیرو فاجر باندې په عطا د رضا په دوی لرو په دفع د افاتو کې ددین الرحیم چې خاص مې ربان دی په عطا د رسالت او د نبوت خواص لرا یا په عطا د ایمان للمؤمنین یا الرحمانی عام ربان دے رحمان الدنیا دے والآخرہ او الرحیم خاص میں ربان دے چھ رحیم الاخرہ دے مسئلہ اختلافیہ بین المذاہب پا بسم اللہ کی پدی کی لس قول شوی دی
چې آیا بسم الله دا هر صورت نه جز دی، تمام کلام شریف نه جز دی، که بعض آیت دی، که کل آیت دی، پدې کې لس اقوال دي. قول اول خدا هغه بسم الله یادوم چې په اوایلو د سورو کې ذکر ده، کم چې د سورته سلیمان سورته نمل نه ده، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، هغه اتفاقا آیت من القرآن دی، اختلاف نشته. هغه بسم الله چې په اوایلو د سورو کې را روان لکه دا بسم الله شو، پدې کې لس قول دي. قول اول انها ليست من السور اصلا، بالکل تمام کلام الله شریف کې د یو سورت نام جز نه دی. دویم قول انها آیة مستقلة من جميع السور سوى البراءت، دا سورت براءت نه سوا او د کېږي براتانه ګور ډېر کسان درکې ودري ټول میراویخ کړی خو. قول اول دار اصلا، قول ثانی دار چې انها آیة مستقلة من جميع السور سوى البراءت، سورت براءت نه جز نه دی، باقی د تمام سور نه جز دی. دریم انها آیة مستقلة من الفاتحة دون غیرها، د سورت فاتحین جز دی او د فاتحین سوا د چانه جز نه دی. څلورم انها بعض آیة من الفاتحة فقط دون غیرها، د سورت فاتحین بعض آیت دی د غیر نه نه دی. دریم داو چې د سورت فاتحین مستقل آیت. څلورم دا چې د سورت فاتحین جز د آیت دی. ای وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا ټول یو آیت، نو خپل بسم الله ورنه جز من الآیت. دا څلورم قول. پنځم انها آیة فضة نزلت لبیان رؤوس السور، دا یو مستقل آیت دی، دا سرونو سورتونو د پاره حاصل شوی دی د بار د تبرک والفصل بینها و بین غیرها، او د دې صورت د بل صورت سره د جدای د پاره نازل دی. نو آیت مستقل دی، یعنی یو آیت راغلی دی، هر سور نه جز نه دی، یو آیت راغلی دی. خدا یو آیت د هر صورت په سر کې دې د پاره راوړل کېږي چې دا د نورو نه جدا کی او تیمنا او تبرک باندې شروع شي. شپږم قول انها تجوز جعلها منها وغيرها لتكرار نزولها بالوصفين آیة وغیر آیة، دا د سورت فاتحین هم جز دی او د غیر نم جز دی. دا وای په دوه طریقو نازل ده، آیت هم نازل دی او غیر آیت هم نازل دی، یعنی دی د دوه مذهبونو جمع کړی ده. او مې د هر صورت نه جز کا آیتن کا ثانیا تیمنا، اما د دوه صورتونو فصلم پر راځي دی د پارم نازل ده. وم قول انها بعض آیت من جميع السور، دا سلورم قول په تعمیم باندې دی. اصلورم داو چې د سورۃ فاتحین بعض آیت دی، او اوم دا دی چې دا بعض آیت من جميع السورۃ دی. اتم قول انها آیت من الفاتحه وجزء آیت من السور، د سورۃ فاتحه مشکل دی، د باقی سورونو جز من الآیت دی، د باقی سورونو جز من الآیت دی. نهم قول انها جزء الآیت من الفاتحه وآیت مستقلة من جميع السور، یعنی عکس د اتم. نهم قول عکس د اتم دی چې د سورۃ فاتحین مستقل آیت نه جز د آیت او د باقی سورونو مستقل آیت دی. انها آیت مستقلة وان نزلت مرارا، دا یو مستقل آیت دی او سډیر کرته نازل شوی د هر صورت د پاره علاحده علاحده. دا لس اقوال دا بسم الله متعلق علماء کرامو کړي. قائلین سدي
هغه چې په دې کې ائمه ثلاثو کې وته شوی دی هغه کوم نه بعض داسې اقوال دي چې په لفظ د قیل باندې ذکر شوی بدون د معلومیت د قائل لاغین. قائل په قول اول باندې چې انها ليست من الصور اصلا امام مالک رحمت الله انها ليست من الصور اصلا قائل په امام مالک رحمت الله علیه دی. او داشان امام شافعی رحمه الله قائل په دې خبره باندې په قول ثانی باندې دی چې انها آیه من جميع الصور غیر البراءت د سوره برات نه سوا د هر صورت نه جز دی. قائل په دې باندې امام شافعی رحمه الله دی او د امام سره په دې قول کې یعنی د دې مسله کې اتباع د عبد الله ابن عباس سے کړي دام قائل په دې دی. عبد الله ابن مبارک تمام اهل مکه لکه ابن کثیر اهل فوق کسائی حمزه امام شافعی رحمه الله او په شیعاګانو کې شیعاګانی امامیه روافض امامیه چې کم دي هغه په دې قائل دي چې دا انها آیه مستقله